روژه د تاریخ له پاڼو. د رمضان المبارک 14مه نیټه. په دې نیټه کې د تاریخ ځینې اړینې پیښې او مناسبات. ابن هشام رحمه الله د نبوي سیرت په 2 جلد 249 صفحه کې لیکلي دي چې په همدې ورځ د مسلمانانو او مشرکینو ترمنځ د بدر غزا پیل شوه. ورونو، د بدر غزا د حق او باطل ترمنځ لومړنۍ غزا وه چې د مشرکینو په ماتې او د مسلمانانو په بریا باندې پای ته ورسېده. چې دا مبارکه غزا یوې اوږدې برخې او تفصیل ته اړتیا لري، خو دلته به هغه د جنگ د صحنې، د صحابه کرامو د اطاعت او د جنت او شهادت د شوق او هیلو یوه پیښه ذکر شي چې په همدې ورځ رامنځته شوې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل آخري اوامر لښکر ته صادرول او ویې فرمایل: ټینګ ودرېږئ، قسم په هغه ذات چې د محمد نفس د هغه په اختیار کې دی، هر هغه څوک چې نن ورځ د کفارو سره جنگ وکړي او په داسې حال کې ووژل شي چې پر دښمن وررهي وي او د تېښتې په حالت کې نه وي، الله جل جلاله به خامخا هغه څوک جنت ته داخل کړي. او ویې فرمایل: هغه جنت ته ور ولاړ سئ چې بر یا عرض یې د اسمانونو او ځمکې په اندازه دی. دلته یو صحابي ولاړ و چې نوم یې عمیر ابن الحمام رضی الله تعالی عنه و او څو دانې خرما یا کجور یې په لاس کې وې چې هغه کجور یې خوړلې. هغه وویل: یا رسول الله، څنګه دې وویل؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل: یا عمیر، والله یو ستاسې څخه نه وژل کیږي مګر هغه به داسې جنت ته داخل سي چې عرض یې د ځمکې او اسمانونو پر اندازه دی. عمر رضی الله تعالی عنه په دغه حالت کې وویل: بخین بخین. ورونو، دا یوه عربي جمله ده او هغه وخت ویل کیږي چې چاته ډیر ښه د خوشحالۍ شی حاصل شي. نو عمر رضی الله تعالی عنه په دغه حالت کې وویل: بخین بخین. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: دا جمله دې ولې وویله؟ ده وویل: زما او د جنت په منځ کې بل شی نسته بې له دې څخه چې دغه کفار مې ووژني. والله یا رسول الله، زما دا امید دی چې زه د دغه جنت له اهله څخه سم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل: هو، ته د دغه جنت له اهله څخه یې. عمر رضی الله تعالی عنه هغه کجورو یا خرماو ته وکتل چې د ده په لاس کې وې. بیا وویل: که دومره صبر کوم چې دغه خرما خورم، دا ډیر اوږد ژوند دی. نو یې هغه د لاس خرماوې وغورځولې او پر کفارو یې حمله وکړه. نور یې هم ووژل او دی هم شهید ووژل شو. عمر رضی الله تعالی عنه هم د بدر له شهداو څخه دی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر اطاعت او د جنت پر حاصلولو د صحابه کرامو حرص و. دومره صبر یې ونه کړ چې د لوږې په حالت کې دغه څو دانې خرماوې وخوري، بلکې ویې ویل: دا ډیر اوږد ژوند دی او د دغه څو دانو خرما خوړل ما د جنت څخه ځنډوي. د مسلمانانو اطاعت او د جنت شوق دغسې وي چې فی سبیل الله شهادت ته منډې وروهي، که څه هم په وږي نستره وي. همدارنګه د رمضان المبارک په 14مه ورځ 1214 هجري قمري کال چې د 1999 میلادي کال د فبرورۍ میاشتې له 20 نیټې سره سمون خوري، د ناپیلیون بوناپارټ په مشرۍ فرانسوي یرغلګرو د عکا ښار د مسلمانانو په وړاندې جګړه کې ماتې وخوړله.